د خواجه سرا ګلپاڼې په باره کې ډولفین ایان میدان ته راغله او هغه حقیقت یې بیان کړو چې ټول خلک یې حیران کړل. د هغې ټولې خبرې او ویډیو هم دلته وګورئ. ډولفین ایان چې یو بل پښتون مشهور خواجه سرا یا نرخزی دی چې تعلیم یې هم کړی دی او د خپل ښایست په وجه ډېر زیات مشهور هم دی، هغه په یو نوي ویډیو کې وایي چې په پېښور کې تېره ورځ چې کوم خواجه سرا قتل شوی دی نو حکومت چېرته و. کله چې د ووټونو وخت راشي نو سیاستدانان چغې وهي چې موږ به تاسو له تحفظ درکړو، روټۍ کپړه او کور به درکړو، خو چې وخت تیر شي نو بیا هغه خبرې نه وي او هغه خبرې هیرې پاتې شي. هغه وایي چې ډېره د افسوس خبره ده چې نن زما ملګری ګلپاڼه ووژل شو، سبا زه هم وژل کیدی شم، خو د دې هر څه تپوس به د قیامت په ورځ ستاسو نه کیږي ځکه چې تاسو سره قانون او تاسو هیڅ هم ونه کړل. هغه وایي چې ستاسو قانون صرف د نارو پورې پاتې شو او زیاتوي چې که تاسو وګورئ تر اوسه پورې هیڅ یو خواجه سرا د چا په کور ډاکه نه ده اچولې، نه یې د چا نه غلا کړې ده او نه یې د چا حق خوړلی دی. خواجه سرا به د ولږې مړ شي خو د چا حق به ونه خوري. هغه په حکمرانانو باندې غږ وکړو چې د خدای دپاره دا تماشه نوره بنده کړئ او زموږ تپوس وکړئ، موږ ته تحفظ راکړئ، ځکه چې هر کله خواجه سرا مړ کیږي نو خبره تر مذمت پورې پاتې شي او نور هیڅ هم نه کیږي. نو دوستانو دا وي د خواجه سرا ډولفین ایان خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړې. د دې نه علاوه نورو خواجه سراو یا هجلاګانو هم په خپلو بیانونو کې همدا ویلي دي چې موږ ته د تحفظ راکړی شي او زموږ تپوس دې وکړی شي، خو تر اوسه پورې د ګلپاڼې قاتلان نه دي نیول شوي چې رښتیا هم دا د پولیسو کمزوري ګڼل کېدلی شي او خلک ورته ګوته نیسي. تاسو د خواجه سرا ډولفین ایان خبرې په لومړي کمنټ کې په لینک باندې کتلی شئ او د هغه مکمل انټرویو واورئ. له نورو تازه خبرونو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سرا خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.